د دې وظیفې په برکت سره به الله جل جلاله ستاسو غریبي ته د همیشه دپاره ختمه کړي او ستاسو د روزې چې څومره مسایل وي نو الله جل شانه به ستاسو روزي هم پراخه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو موږ ډېر زیات وظایف کړي دي، لیکن نن درته د سورة الواقعه چې د قرآن عظیم الشان یو ډیر اعلی قسم سورت دی، د سورة الواقعه یو داسې عجیبه فضیلت درته بیانوم. کم انسان چې سورة الواقعه په ورځ کې صرف یو پیړۍ وی نو الله جل جلاله به دغه روزي بالکل پراخه کړي او داسې به الله جل شانه روزي پراخه کړي چې د دې انسان په وهم او ګمان کې هم نه تیریږي. دین علاوه دې صورت ته د دې صورت یو نوم صورت غنا هم دی، یعنی د مالدارۍ والا صورت. نو کم یو انسان چې د دې صورت په پابندۍ سره تلاوت کوي، کله به کې طریقه او وخت درته ښیم، نو کم یو انسان چې د دې صورت په پابندۍ سره تلاوت کوي نو الله جل جلاله به د هغوی روزي هم پراخه کړي. د سورة الغنا یعنی سورة الواقعه د تلاوت کولو یو ډیره زیاته اسانه طریقه ده. سیمپل تاسو به داسې وکړئ چې د مازدیګر د لمانځه نه پس به په یو ځان له ځای کې کښېنئ او روزانه په پابندۍ سره به د سورة الواقعه تلاوت کوئ، سورة الواقعه. او د هغې نه پس چې کم یو وخت تاسو سره ملاویږي نو د هغې نه پس دا ذکر ډېر کوئ: اللهم یا رزاقو یا کریمو یا رزاقو یا کریمو. دا عمل تاسو پابندۍ سره جاری ساتئ، انشاءالله چې د دې عمل په برکت سره به الله جل جلاله د ستاسو تمام مشکلات ختم کړي. یعنی که د ستاسو مشکلات د غریبۍ سره وي نو الله جل شانه به ستاسو غریبي او مسکیني ختمه کړي او الله جل جلاله به ستاسو روزي هم پراخه کړي.